د ولس ټي وي د یوټیوب چینل او د ولسرګ راډیو درنو لیدونکو او اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د لوزل بیا د ډاکټر انجینر سیف الرحمن صاحب پاچا ستاسو په درانه خدمت کې د زاړی اډون د خبرونې سره حاضر شوم. خدای دې وکړي تاسې زموږ دغه خبرونه تر پایه واورئ او موږ سره ملتیا وکړي. قدر دوستانو دا د بیا دته یو ښکلی شعر ترتیب کړی دی چې مخکې هم زموږ د یوټیوب چینل د لارې نشر شوی، اوس بیا هم د زاړی اډون په خبرونې د لارې تاسو ته په نشر سره راځي چې دغه شعر ته په ګډه غوږ کېږدو. د ولس ټي وي د یوټیوب چینل درنو قدرمنو اورېدونکو او لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د یو ځل بیا د ډاکټر انجینر سیف الرحمن صاحب پاچا ستاسو په درانه حضور کې د یو نوي شعر غزلي شعر سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شویم. الله دې وکړي چې موږ سره د دې شعر تر پایه ملتیا وکړي او د صحت په جامه به رک رمټ او روغ یاست. قدرمن دوستانو راځي چې دې ګډ وډ غزلي شعر ته غوږ کېږدو. چې مې په زړه عنوان دی، چې مې په زړه هغه په زړه پاتې شو، چې مې په زړه هغه په زړه پاتې شو، تاوداهونه مې ساړه پاتې شو. نه مړېدو به په خوږو د محفل، نه مړېدو به په خوږو د محفل، هغه نه مړېدو به په خوږو د محفل، لاس مې په لاس د خولې خواړه پاتې شو، تاوداهونه مې ساړه پاتې شو. ما ویلې رنګ به سپرلی نه دی راوړي، ما ویلې رنګ به سپرلی نه دی راوړي، هغه زاړه مې په زاړه پاتې شو، تاوداهونه مې ساړه پاتې شو. چې په ټوخي به مې کوڅې ته راتله، چې په ټوخي به مې کوڅې ته راتله، هغه غوږونه اوس کاڼه پاتې شو، هغه غوږونه اوس کاڼه پاتې شو، تاوداهونه مې ساړه پاتې شو. چې مې په زړه هغه په زړه پاتې شو، تاوداهونه مې ساړه پاتې شو. چې به یې په ما د مړه ګمان کولو، چې به یې په ما د مړه ګمان کولو، هغه ژوندي راته اوس مړه پاتې شو، هغه ژوندي اوس راته مړه پاتې شو، تاوداهونه مې ساړه پاتې شو. چې مې په زړه هغه په زړه پاتې شو، تاوداهونه مې ساړه پاتې شو. چې په قسم به یې کول لوظونه، چې په قسم به یې کول لوظونه، شو ملامته راته پړه پاتې شو، هغه تاوداهونه مې ساړه پاتې شو. چې مې په زړه هغه په زړه پاتې شو، تاوداهونه مې ساړه پاتې شو. نه مړېدو به په خوږو د محفل، نه مړېدو به په خوږو د محفل، لاس مې په لاس سنگیرانو د قامې او مشکوا، سنگیرانو د قامې او مشکوا، متدې د خاصوا مې او مشکوا، متدې د خاصوا مې او مشکوا، او د غریبانو وخت خامې او مشکوا، او د غریبانو وخت خامې او مشکوا، کار د نو پر ځامکو ګورورا او بچارمان وار بدر نصیر کی، کار د نو پر ځامکو ګورورا او بچارمان وار بدر نصیر کی.
چې رشوت او شرم دې ډېر لاسونه چې رشوت او شرم دې ډېر د یو حلم یو حکومت او شرم دې ډېر د یو حلم یو حکومت شرم دې ډېر پر رڼا ورځ کې غلاونه کې زوره ورا وګټي ارمان وار بدر نه من يوم بسافته فكرك ويكمل من سافته فكرك فذكرهم أم سافته فكرك فذكرهم أم سافته فكرك ورتد تقدير بشتافته فكرك ورتد تقدير بشتافته فكرك ورزما شرك جواب تخدي زورا ورا او بكيار ما وار بدر مطير اویسی یوټیوب چینل درلودونکو او لیدونکو دا چې د پروګرام د پیل شي بینه نو د ډاکټر انجینر سید فاضل رحمان صاحب پاچا په استودیو کې نشم پاتې کېدی چې بیا د یو بلې خبرونو سره تاسو ته د خدمت کې درېږم تر هغې دمه تاسې په لوی او بخونکي مهربان خدای سپارم په مخه مو ښه